یو سندره ده غزل دی نه پوهېږم د هر چا چې دی نه پوهېږم د ممتلي شلګه چې وي یو خواته اذان دی او بل خواته یار ولاړ دی بالکل شته دا د چا شعر دی او ما ته یې ډېر خوند راکړی و په اخر کې ته وایې چې خدای خو بښونکی دی خدای ته خو به مې وبښې خو که یار رانه خفه شي زه به څه کوم همداسې ده که نه بالکل دا د ممتلي شاه شعر دی خدای ماښام شو لر و بر شو اذان دی ولاړ راته جنان دی لږ کې په خوند ځکه چې زه کله کله اورم دغه خدای ماښام شو لر و بر شروع اذان دی ولاړ راته جانان دی چې کوم طرف ته لاړ شم خدای ماښام شو لر و بر شروع اذان دی ولاړ راته جانان دی چې کوم طرف ته لاړ شم ولاړ راته جانان دی چې کوم طرف ته لاړ شم یو خواته لمونځ مې قضا کېږي بل خوا جانان مې خفه کېږي یو خواته لمونځ مې قضا کېږي بل خوا جانان مې خفه کېږي یو لوري تلای نشم په دوه لوري خفګان دی ولاړ راته جانان دی چې کوم طرف ته لاړ شم خدای ماښام شو لر و بر شروع اذان دی ولاړ راته جانان دی چې کوم طرف ته لاړ شم تا کومې خواته قدم واخیستو د المنظر په خوا که د جانان په خوا یا وایي چې یو بل شعر داسې ذهن ته راځي چې لمونځ چې قضا شي بیا قضا ګرځي دیدن قضا کله قضا ګرځي کله قضا ګرځي بیا بېرته نه راځي که نه نو بس پوه شو په دې هیله چې لیدونکي په پوه شوي وي هغه خو بس دا جواب شو که نه وایي چې لمونځ چې قضا شي بیا قضا ګرځي دیدن قضا کله قضا ګرځي ډېر عالي ډېر عالي ډېر عالي